په سر کې هم د ځینو مهمو خبرونو سر ټکي. ایټالیا وايي په G20 غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. ملګري ملتونه وايي په یوازې سر د افغانستان ستونزې نشي حل کولی. د پیسو نړیوال صندوق افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه لري. امریکا ترکیه کې د القاعده شبکې 15 تمویلونکي تورلیست کې شامل کړه. او چین د امریکا، بریټانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغځاوه. اوس هم بشپړ خبرونه. ایټالیا وايي په G20 غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وايي د نړۍ 20 ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې د G20 په نوم یادېږي په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. له ډیلی لا ریپابلیکا ورځپاڼې څخه په امریکا کې لوجي دیمیو چې نن خپاره شوې ویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر پای ته رسېدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د روانې سپټمبر میاشتې په 10 پای ته رسیږي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه غونډه به په نیویارک کې چې راتلونکې اونۍ به دی هم هلته وي جوړه شي او د G20 د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه واخلي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد به یې چې روان کال د G20 مشري په غاړه ولري د ملګرو ملتونو له ټولو ادارو او نورو غیر انتقایي مؤسسو چې په افغانستان کې فعالیت کوي وغواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د G20 د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه داسې مهال راغواړي چې افغانستان له کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شوي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوي دي. ملګري ملتونه وايي په یوازې سر د افغانستان ستونزې نشي حل کولی. ملګري ملتونه وايي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان ستونزې حل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په یوې مرکې کې ویلي داسې حال کې چې نړیواله ټولنې له خپل ټول ځواک او سرچینو سره ونه توانېده چې تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان کشاله حل کړي، نو له ملګرو ملتونو داسې تمه کول هم یو خوب او خیال دی. نوموړي وویل په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د منځګړیتوب ډیره وړتیا نه لري. که څه هم راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ سرمشریزه کیدونکې ده چې مهم بحث به د افغانستان اوسني بحران په اړه وي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو 13 دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو راټولولو نړیواله غونډه ورکړه. نړیوالې ټولنې په دې غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستې ژمنه کړې. د پیسو نړیوال صندوق افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه لري. د پیسو نړیوال صندوق وايي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخته اندېښنه لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو څه باندې میاشت وروسته د پیسو نړیوال صندوق په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ. هغه وویل افغانستان ته د جیری رایس د پیسو نړیوال صندوق ویاند جیری رایس نړیوالو مرستندویانو تعامل ځنډولی دی، په دې معنی چې د پیسو نړیوال صندوق مالی مرستې هم ځنډول شوي دي. ټاکل شوې وه چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق $440 میلیونه د تیرې اګست میاشتې په 2مه نیمایي کې د افغانستان مخکینی حکومت ته ورکړي، خو د همدې میاشتې په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې موسسې دغه پیسې بندې کړې او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري.
رایس چې په واشنګټن کې خبریالانو ته خبرې کولې د غرض وویل په اوس وخت کې بیړنی تمرکز باید له افغان وګړو سره پر مرسته راټول وي چې هغه په کمه اندازه د انتقالاتو د بهیر دوام او له هغو هیوادونو سره مرسته ده چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. عمران خان له ایراني ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسي سره د تاجکستان په دوشنبه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر ویلي چې دا لیدنه د سیمه ییزو همکاریو د سازمان شانګهای د کلنۍ غونډې په څنډه کې شوې ده. د لیدنې پر مهال پاکستانی صدر اعظم په افغانستان کې د 40 کلنۍ جګړې د پای ته رسیدو د فرصت برابرېدو خبر ورکړی او ویلي چې دغه فرصت ته ښه استفاده پکار ده. د لیدنې پر مهال پاکستانی صدر اعظم په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو د فرصت برابرېدو خبر ورکړی او ویلي چې دغه فرصت نه ښه استفاده پکار ده. پاکستانی صدر اعظم د غرض ویلي د امنیتي وضعیت او ثبات ساتل، اقتصادي پراختیا او سیاسي پراختیا ته هڅې په افغانستان کې د هیواد لومړیتوبونه دي. عمران خان د افغانستان په موضوعاتو کې د ایران رول مهم ګڼلی او د همکاریو د ترسره کېدو هیله یې ښودلې. د دغه راز د ایران ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د ایران رسمي دولتي خبري اژانس آیرنا د دې لیدنې تایید کړی خو په لیدنه کې د خپل ولسمشر د دریځ او څرګندونو جزئیات نه دي خپره کړي. اروپایي پارلمان ته د احمد مسعود د بللو وړاندیز عملي نه شو. د افغانستان د وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان په صادر شوي پریکړه لیک کې دغه پارلمان ته د وینا لپاره د دویم مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود د بللو وړاندیز عملي نه شو. دغه وړاندیز د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو له لورې شوی و. په دې وړاندیز کې احمد مسعود ته د طالبانو ضد مقاومت بهیر د مشر په توګه په اروپایي پارلمان کې د وینا کولو د فرصت غوښتنه شوې وه. خو نن جمعه د افغانستان په اړه د اروپایي پارلمان په صادر شوي پریکړه لیک کې دا موضوع ذکر شوې نه ده. معلومه نه ده چې اروپایي پارلمان له خپل دې پریکړه لیک په کوم دلیل په شا شوی. احمد مسعود د طالبانو په لاس د کابل او ټول هیواد له سقوط څخه تر څو اونیو د طالبانو خلاف په پانشیر کې وجنګېده خو له ماتې وروسته یې هیواد پرېښی او ویل کېږي چې تاجکستان هیواد ته تللی دی.